د علماو څخه دین زده کوي، مجبوره یې کوي ودې ته. مولوي صاحب هر عالم دی نه چې خامخا په خلکو پسې روان سي ته راځه دین در وښیم. علماو کې خامخا خوا یې بده وي، د سمایوس وي، دا دین نه درته بیانوي. که یو موقع ورته پیدا سوی امامت وځی و درته بیانوي، که نور به مولوي صاحب وي، شیخ الحدیث وي، شیخ القرآن وي، ښه عالم وي، لیکن تا ته ولاکه تلفظ ماله ووایي له تاسې هغه دغه وایي خو راځه کې زده کوئ. تاسې کوشش دا وکړئ په د خپلو مسجدو کې د خپلو علماو ته ووایاست چې موږ ته یو کوچنی کتاب د حدیثو را شروع کړه چې موږ حدیث زده کړو، موږ د حدیثو خوند وګورو، موږ په دې باندې پوه سو چې زموږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د امام صاحب مذهب د زیارت د کولو طریقه یې څنګه ده. موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې پیریو موریدي څنګه ده. موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې سړی له یو چا تعویض څنګه اخیستلی سي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې سړی یو قبر ته ځي او دغه قبر چې نیک و صالح سړی دی هلته دی دعا کوي او توسل کوي. دا د توسل چی ته وایي په دې باندې ځان پوه کړي. د توسل زموږ د مسلک زموږ د مذهب یو مهمه مسله ده. خلک قبر ته ولاړي و قبر له قبره والا یې غواړي. خلک د زیارت په نامه باندې قبر ته ورځي، د قبر عبادت کوي. تاسې دا ځای زده کړئ له خپلو علماو چې و مولوي صاحب زموږ مذهب عقیده ایمان د قبر د کولو طریقه څنګه ده، د قبر سره د دعا کولو طریقه څنګه ده، د خوردې طریقه څنګه ده، د اسقاط د ګرځولو طریقه څنګه ده، د فاتحې د کولو طریقه څنګه ده، د یو چا مرید کېدل په څنګه ترتیب به وي. خلک نن یو چا ژره خریلي دغونه دغونه بریتونه یې بلې په پښو کې ورپروت و د ظالم زو پیر یې بولې. دا پیري و مریدي له دا قرآن له حدیث سره یو شی دی که جلا ده. که یو شی وي نو خو دې مخامخ یې وینې چې بېدینه دی، مخامخ یې وینې چې ژره خریلې ده، مخامخ یې وینې چې سود کوي، مخامخ یې وینې چې سپي جنګوي، مخامخ یې وینې چې په پردیو ښځو کې لوېدلی دی. دا بیا څنګه پیر کېدلی سي؟ ځکه زما ورونو دا یو عرض دی درته، خواست دی درته. دا زموږ د ایمان او د عقیدې خبرې دي. دا د خپلو علماو زده کړئ. دا علما دې ته مجبوره کوي چې مولوي صاحب ما ته به دا شیان راښیې، ما ته به دا عقیده راښیې، ما ته به دا مذهب راښیې، ما ته به دا مسلک راښیې. موږ او ستاسې د دنیا او د آخرت خیر به مو الله رب العزت په نصیب